سلام قدرمنو لیدونکو او د تاریخ مینوالو، هیله لرمه چې جوړ اوسئ. د ژوند په هره برخه کې مو تر دې دمه چارې ښې پر مخ روانې اوسي. زه مجيب الرحمن ایمان یم او تاسې د غږیز یوټیوب چینل لیدونکي یاستئ. ما هوډ کړی دی چې تاسو ته د شرق یا ختیځ د 7 لرغونو تمدنونو لنډ تاریخ بیان کړم، نو هیله لرمه چې راسره ملتیا وکړئ. تر هر څه وړاندې باید په دې پوه شو چې تاریخ څه ته وایي. د تاریخ د تعریف په اړه د نظر څښتنانو بېلابېل اندونه لري، خو زه تر هغو تیریږم او تاسې ته دلته د تاریخ لنډ او ټول منل شوی تعریف وایم. تاریخ یعنې د وخت او مکان په قید کې د رامنځته شویو پیښو چې د یوې ټولنې، ملت او یو هیواد په سرنوشت باندې اغیزه کړې وي، دې ته تاریخ وایي. کومه جغرافیه کې چې وګړي ژوند کوي هلته تمدن رامنځته کیږي. دا چې تمدن څه ته وایي دا د بېلابېلو زاویو څخه راسپړو. لومړی په عربي ژبه کې د تمدن لفظي جوړښت. تمدن عربي کلمه ده، له مدینې او مدنیت څخه اخیستل شوې ده چې د ښاري هستوګنې مفهوم لري. د تمدن دا مفهوم په عربي ژبه کې د دې کلمې حقیقي او واقعي معنا ده، ځکه چې تمدن په حقیقي او واقعي معنا سره له هغه زمانې سره سر خوري چې انسانانو د ځمکې پر مخ ژوند پیل کړ. سیاسي سازمانونه یې رامنځته کړل، راکړه ورکړه یې پیل کړه، ګډ قوانین یې پر ځان ومنل او د بهرنیو ګواښونو څخه یې د ځان ساتلو په خاطر ساتنځایونه رامنځته کړل. اوس راځو په دري فارسي ژبه کې د تمدن مخینه بیانوو. په دري ژبه کې د تمدن په ځای د فرهنګ کلمه کارول شوې ده، په داسې حال کې چې فرهنګ یوازې د تمدن یوه برخه دی چې د هغه د ودې، بشپړتیا او زرغونتوب سبب کیږي. دا کلمه په دري کې اوږده مخینه لري او په پهلوي متنونو کې هم پیدا کیږي او څو بېلابېلې معناوې لري. د فر وروستاړی د غوړېدلي، روښانه، ځیرک او هوښیار په معنا دی او هنګ وروستاړی د څڅېدلو او د باندې رایستلو په معنا دی. ځکه چې په اروپایي ژبو کې سیولایزیشن د تمدن پوره مفهوم نشي رسولی، په دې خاطر د دې وروستۍ پیړۍ په نیمایي کې د کلتور له کلمې څخه استفاده وکړه چې د هغه ریښه د لاتیني کلچرا یا کښت او کار څخه اخیستل شوې ده. دویم، په لاتیني ژبه کې د تمدن لفظي جوړښت. په لاتیني ژبه کې تمدن د سیولایز له کلمې څخه اخیستل شوی دی چې سیولز، سیوز، سیولا کلمې د غلامانو په وړاندې کارول کېدې. د هغو معنا د ټولنیز سازمان او بشري شخصیت د تکامل له مخې یو ډول غوروالی و. دا چې د تمدن له کلمې څخه له کوم وخت راهیسې ګټه اخیستل کیږي په بشپړه توګه معلومه نه ده، خو په ښکاره ډول د لومړي ځل لپاره په 1968 زیږدیز کال کې د فرانسوي صاحب منصب بولانژه په اثر کې ترې ګټه اخیستل شوې ده. د تمدن کلمه د 1965 او 1950 زیږدیزو کلونو په منځ کې ورو ورو ارزښت وموند، تر دې چې په 1990 کال کې په رسمي ډول د فرانسې د فرهنګستان د اصلاحاتو یوه برخه شوه. دا د تمدن د لفظي جوړښت مخینه. هیله لرمه چې خوند مو ترې اخیستی وي او نوي معلومات مو ترلاسه کړي وو. په راتلونکي ویډیو کې د تمدن د عناصرو د جوړښت په اړه خبرې کوو. هیله لرمه چې راتلونکي ویډیو هم راسره وګورئ. ښه وخت، ښې چارې.